السلام علیکم قدرمنو، تاسو چې په سکرین باندې په تمنیل باندې کوم تصویر لیدونن به در سره دغه ویډیو شریکوم. دغه ویډیو د عبرت په تور باندې تاسو سره شریکوم، نو تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، نن سبا موږ تاسو کو ګورو نو خپلوانو کې جنکو د ماما زامنو د ترور زامنو سره غب شپ دومره ازادي کړی دي چې بیا داسې واقعیت داسې حالات مخې ته راځي. یو ویډیو موږ ته چارولې غلا چې د ترور زوی خپل د ترور لور سره ناروا کار کړی دی، غلط کار ور سره کړی دی او د ځان ویډیو هم کړی دی. تاسو په دغه ویډیو هم وګورئ او دغه ټول تفصیل به وګورئ، خو تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ. د ویډیو د کتلو نه پس موږ سره خپل نظر هم شریک کړئ. قدرمن ویل کېږي چې د دې هلک او جینۍ مور پلار په کور کې نه و. د هلک د خپل ترور کره تللی و چې هلته یې خپلې د ترور لور سره ګپ شپ لګولی دی. د هغې نه پس د دوی دواړو خواهشات دومره خوي شوي دي چې بیا یو بل سره ناروا کار کړی دی او د ناروا کار دپاره یعنې خپل ځان ته لاره برابره کړې ده او ویډیو ریکارډینګ یې هم د ځان نه کړی چې څومره دردونکې خبره ده، څومره افسوسناکه خبره ده چې زمونږ د ماشومان د نوې نسل د نوې کول په کومه لار باندې روان دي. آیا دوی ولې داسې کارونه کوي؟ یقینا چې ډېره زیاته د شرم خبره ده. د دوی نه چې کله کورنۍ خبره شوې وي نو هغوی به په څه حال وي، هغوی به هم په شرمونو شرمېدلي وي. نو په کار ده چې خپل مشران خپل ماشومان پوه کړي چې دوی داسې غلط کارونه کوي، نو په کار ده چې د هغې مخنیوی وکړي او د هغې مخه ونیسي، ځکه چې ماشومان خو نه پوهېږي، هغوی ته هر یو کار سم ښکاري. نو مشرانو ته په کار دی چې د کشرانو اصلاح وکړي. غوښتل مو چې دا خبر د ویډیو تر تاسو ضرور رسوم. ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ سره ویډیو تر اخره